د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د ECL نه نوم ویستلو لپاره لاهور های کورټ کې درخواست په 9 دسمبر سماعت لپاره مقرر. زما د پلار صحت خراب دی، دې وخت کې زما هم د هغه سره اوسېدل ضروری دي. زما په غیر موجودګۍ کې په نواز شریف سخت دباو دی، هغه ته د تیمردارۍ ضرورت دی. درخواست کې استدا وایي ماته د 6 هفتو لپاره بهر ملک ته د تلو اجازت راکړی شي. العزیزیہ ریفرنس کیس کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اپیل په 18 دسمبر سماعت لپاره مقرر. د اسلام آباد های کورټ رجسټرار آفس لخوا کاز لسټ جاری. د کیس سماعت به جسټس عامر فاروق او په جسټس محسن اختر مشتمل ډیویژن بنچ کوي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن برج اسپتال کې چیک اپ. د نواز شریف ذاتی معالج ډاکټر عدنان لخوا تفصیل ویلو نه انکار. د پخوانی وزیر اعظم برج اسپتال کې د 2 غنټې معاینه شوی. د نواز شریف صحت بحالۍ کې به وخت لګي. د ډاکټر عدنان وینا د پخوانی صدر آصف علي زرداری لپاره نوی میډیکل بورډ تشکیل. نوی میډیکل بورډ مشري به ډاکټر شجی صدیقی کوي. ډاکټر ساجد، ډاکټر نذیر او ډاکټر مظهر بادشاہ هم میډیکل بورډ کې شامل. میډیکل بورډ به د عدالتي حکم پر رڼا کې د ډاکټر عاصم نه هم مشوره اخلي. نیب لخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما او د سینټ ډیپټي چیئرمین سلیم مانوی والا په 9 دسمبر د تحقیقاتو لپاره طلب. د پیپلز پارټۍ رهنما نه به د جعلي بینک اکاونټونو په اړه پوښتنه کیږي. احتساب عدالت د آمدنه زیاتو اساسو کیس کې د خورشید شاه په جوډیشل ریمانډ کې 15 ورځې توسیع کړي. किसी पर इन्होंने तफ्तीशी अमल के लिए इनको जेलों में डाला है, किसी को उन्होंने पूछा है, किसी का तो केस सेटल हो गया, बनी गला सेटल हुआ है. अब BRT जैसा पाकिस्तान में इससे बड़ा करप्शन का मंसूबा नजर नहीं आ रहा है. د حکومت ځینې وزیران نیب ته مختلفو کیسونو کې مطلوب دي، خو یو تن هم جیل کې نه دی بندیوان. BRT د کرپشن تر ټولو لویه منصوبه ده، خو تپوس کولو والا هیڅ څوک هم نشته. د پاکستان پیپلز پارټۍ رهنما شیری رحمان په حکومت سخت تنقید. وایي د انصاف د غبرګ معیار څوک هم نه تسلیموي. د ساينس او د ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری خلاف سپریم کورټ کې د نااهلۍ آئینی درخواست جمع. درخواست د ملک ریاض پیسو معاملې هوارېدو وروستو د فواد چودھری په بیان جمع کړی شوی. فواد چودھری غلط بیاني کړې ده او دروغ ویلو والا د اسمبلی ممبر نشي کېدی. تر څو فیصله نوي راغلي تر هغې د فواد چودھری د څوکۍ نه لرې کړی شي. د درخواست متن نالایق، نااهل او سلیکټډ وزیر اعظم د ملک معیشت تباه کړي. عوامو ته د 1 کروڑ نوکریانو امیدو ولې اوس ناامیده شوي. د پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو دستوري ته وینا وایي د معیشت خراب حالاتو باوجود سندھ کې میگا پروجیکټس جوړ شوي. د پنجاب شیرشاه سوری یعنی د پنجاب وزیر اعلی د هم خپلې منصوبې وښایي. وزیر اعظم عمران خان ته د ولس د مسلو احساس نشته. عمران خان صرف د اپوزیشن ختمولو په ایجنډا روان دی. د اپوزیشن رهنما شهباز شریف لندن کې میډیا سره خبرې وایي د اپوزیشن خلاف کوششونه به هیڅ کله هم کامیاب نشي. وزیر اعظم خو به هم عمران خان وی اپوزیشن د هم داسې گزاره وکړي. د چیف الیکشن کمشنر په نوم د حکومت او اپوزیشن مثبت رد عمل مخې ته راغلی. ډېر زر به په نوم اتفاق وکړی شي. د ساينس او د ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری وینا وایي شهباز شریف دا ځل بهر تللی چېرته 15 کاله پس به واپس راځي. وزیر اعظم عمران خان د کام لپاره یو عذاب جوړ شوی. عمران خان هر ورځ په غریب ولس د ګرانۍ بم غورځوي. 15 میاشتو راځي په ملک نالایق او نااهل حکمرانان مسلط کړي شوي. د مسلم لیگ نون ترجمانې مریم اورنګزیب په وزیر اعظم عمران خان سخت تنقید. وایي موجوده حکومت 12,000 اربه تاریخي قرض اخیستی.
मौलाना फजल रहमान बवाइल च वजीर आजम द इस्तीफा न बगैर ब वापस नजम उस देव खाई च द वजीर आजम इस्तीफा कम दा द रेलवे वफाकी वजीर शेख रशीद पर मौलाना फजल रहमान सख्त तनकीद वही मौलाना फजल रहमान दा हम वेलू च द दिसंबर म्याज के व ढेर सकीगी खुदाई नो वेली च द कम काल पर दिसंबर के वकीगी पाकिस्तान एक दलदल में अब फंस गया है और 22 करोड़ अवाम जो इस वक्त महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी के कोड़े उनके सर पर बरसाए जा रहे हैं, हैरान परेशान खड़े हैं। इन लोगों को रास्ता बताना आप नौजवानों का काम है। द काम असली सरमाया द बर्बादवलो कोशिश शवे मौजूदा हुकूमत लखवा वस्तर बला मुल्क गिराने की इजाफा रवाना दा द जमात इस्लामी अमीर सिराजुल हक दस्तूरी खिताब वाई क्रिकेट के महारत लरुन के वजीर आजम ना द क्रिकेट टीम हम टिक नशो द तालीम वफाकी वजीर शफकत महमूद वाई द मुल्क मीशत बेहतरे अड़ख रवान दे द मीशत मजबूत की दो सरबा नौकरियान हम पैदाशी जवानान दे हागा तालीम तरला सकवी तक कुम सरची नौकरियान पा आसान मिलावेगी नेपरा लखवा द बिजली कीमतों की यौसले ब्याद शपगिश्तु पैसों फी यूनिट इजाफी नोटिफिकेशन जारी द नवी कीमतों इतलाक दड़ुम्बे दिसंबर नशवे द बिजली कीमतों की इजाफा जुलाई ना सितंबर 2019 द बकाया जातो पम्मत की कड़ी शवे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान सरा द सऊदी अरब शोरी कौंसल चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मुलाकात द मुलाकात दौरान पाकिस्तान सऊदी अरब द मकबूजा कश्मीर मौजूद सूरत हाल न खबर करे कश्मीर पर मसला सऊदी अरब द पाकिस्तान मौक़िफ़ हिमायत कवी द मुलाकात दौरान द डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ता यकीन दहानी भारत लखवा मकबूजा कश्मीर की द जुल्म सिलसिला जारी मकबूजा वादे की द यौसल 15 वरजुरा से कर्फ्यू और लॉकडाउन बरकरार द मुसलसल कर्फ्यू लवजे खलक मुश्किलात सर मख द कश्मीर मीडिया सर्विस वेना वाई वादे की कारोबार पर टप वलाड़ दे आउ तालीमी इदारे बंदी दी द बलोचिस्तान तरक्की मनसूबोला पारा जमंग मौक़िफ़ मजबूत ते दातलसम आईनी तरमीम लांदी सबूत वर्कड़ी शिवे इख्तियारात नबा फ़ायदा गस्तलिशी द बलोचिस्तान वज़ीर आला जाम कमाल वैना बाई सूबाई हुकूमत जामिया मंजिल पॉलिसी मुतारफ करे द्रिदिर्श कालापसुम करक की कोहे मैदान ता रोड जोड़ नकड़े शो द रोड निश्तवाली लवजी द कोहे मैदान उलस द सख्त मुश्किलात सरमख सियासी वगड़ो मुंगसरा द रोड द जुड़वल वादे कड़ी खोला तरदी दमाद दगा वादे नदी पुरशवी जायुलस गिलमन कुछ देर के मकामी काश्तकारानों ता द स्प्रे और जड़ी बूटी अहमियत पाड़ा द आगाहे वर्कवलो युवरजने वर्कशॉप पाए तरसीदले वर्कशॉप के मकामी जमींदारानों और द ज़रात महकमे ज़िम्मेदारानों गजन कड़े ज़रात महकमा द मकामी काश्तकारानों स्तुम जुहल द पारा अमली गामों न पुरतकवी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मुराद अली खान वर्कशॉप तखता द पेखबर यौ निजी स्कूल के द त्रिवरजन स्पोर्ट्स गाला इफ्तिताह दस्तूर के माशुमानो द सलोरवानो सुबो सकाफती खाकी पेश कड़ी दस्तूर की गुलुन माशुमानो बजानगढ़ी अंदाज के द खैबर पुख्तनख्वा पंजाब सिंध गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीरी सकाफत रंगुन ख्वारा कड़ी इवेंट के बाद लोगों मुख्तलिफ मुकाबले हम कवलिशी चिपकी उवसवा माशुमान बरखाखली नन पटोला नड़ई की द शहरी हवाबाजी नड़ीवाला व्रज मांजलेशी द व्रज मांजल मकसद हवाबाजी ता वदवर कवल्दी पदे व्रज द जदीद दौर हवाबाजी अहमियत मुतल्लिक वगड़ता या दहानी वर कवल्दी चिनन दौर के हवाबाजी सुम्र अहमदा
د افغان طالبانو او امریکي ترمنځ امن مذاکرات بیا د شروع کېدو امکان. د افغان امن عمل لپاره د امریکي خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد طالبانو سره مذاکراتو لپاره دوحه ته رسېدلی. زلمی خلیلزاد د کابل 2 ورځنۍ دورې نه پس دوحه ته تللی. د کابل دورې په موقع زلمی خلیلزاد د افغان قیادت سره ملاقاتونه کړي. د افغانستان طالبانو لخوا کندوز کې په 2 پولیسو پوسټونو حمله. پیښه کې 10 کسان وژل شوي. مړه شوو کسانو کې پولیس کمانډر هم شامل. جوابي کاروایی کې 3 طالبان مړه او 1 شمېر ژوبل. د پیښې وروسته سیمه کې اپریشن شروع. عراق کې د حکومت مخالف مظاهرچیانو په کیمپ حمله. پیښه کې 12 کسان مړه او 1 شمېر ژوبل. د عراق سیکیورټي فورسز کریک ډاون کې تر دې دمه 430 نه زیات مظاهرینو د خپل ژوند د لاس وینځلې. د پرتشدد مظاهرو نه پس د عراق وزیر اعظم لخوا څو ورځې مخکې د مستعفي کېدو اعلان هم شوی. فلوریډا کې د امریکایي نیوي په بیس ناتاره ډزې. پیښه کې 4 کسان مړه او 9 ژوبل. روانه هفته کې په امریکایي فوزي تنصیباتو دا 2مه حمله ده. چین لخوا د ایران د اټمي مسلې حقیقي حل لپاره په مذاکراتو زور. چین به د ایران د اټمي مسلې د سیاسي حل لپاره د ټولو فریقینو سره کار جاري ساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ترجمان وینا. روس او ترکی د نوي روسي S-400 میزایل نظام د خرڅولو په معاهده کار شروع کړی. روان کال کې ترکی سره S-400 میزایل نظام فراهم کولو معاهده کولی شي. د روسي چارواکو وینا امریکې د ترکی سره د امریکایي F-35 جنگي جهازونو فراهم کولو پروګرام معطل کړی. सोच थी पूरी सिलेक्शन कमेटी की और टीम मैनेजमेंट की भी कि हम इसमें कंसिस्टेंसी चाहते हैं टीम में और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी. एक कंटिन्यूटी हो ताकि लड़कों को कॉन्फिडेंस आए और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेस हैं या जो टीम की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरा कर सकें. د سریلانکا خلاف ټیسټ سیریز لپاره د قومي کرکټ ټیم اعلان. د قومي ټیم قیادت به اظهر علي کوي. پاکستان کې د ټیسټ کرکټ بحالېدل د خوشحالۍ خبره ده. د سریلانکا خلاف ټیسټ سیریز ډیر اهم دی. بهترین ټیم منتخب شوی کوم چې به سریلانکا ته شکست ورکوي. د قومي کرکټ ټیم چیف سلیکټر مصباح الحق پریس کانفرنس. پاکستانی ایتھلیټ لوبغاړي ارشد ندیم یو نوې تاریخ په خپل نوم کړی. ارشد ندیم ساوث ایشین گیمز کې ګولډ میډل ګټلو سره د ټوکیو اولمپکس لپاره کوالیفای کړی. ارشد ندیم 80 میټره تھرو کولو سره دا میډل په خپل نوم کړی. پاکستان لپاره یو بل اعزاز. پاکستان ته د کال 2021 ساوث ایشین گیمز میزباني ملاو شوی. د پاکستان اولمپکس اسوسییشن صدر عارف حسن د اولمپکس جنډې وصول کولو لپاره کټمنډو ته روان شوی. پاکستان ته به د اولمپکس جنډه په 10 دسمبر د ساوث ایشین گیمز په اختتامي دستوره کې ورکولی شي. د ملک نامتو نعتخوان او د ماضي مشهور سندرغاړی جنید جمشید د دې فاني نه رخصت کېدو نن 3 کاله پوره. جنید جمشید کال 2014 کې په نن ورځ د جهاز حادثه کې د ژوند د لاس وینځلو. د چترال نه اسلام آباد ته تلونکي جهاز حویلیه سیمه کې د پیښې ښکار شوی. پیښه کې 52 کسان په حق رسېدلي. او د لاهور یو مقامي هوټل کې د 3 ورځني برایډل فیشن ویک شاندار آغاز. فیشن ویک کې د پاکستان ډیزاینرونو خپل شاندار ملبوسات پیش کړي.